لالا تاسو نن بنو ته راغلی د محسن د وړ والي وزیر د ضمانت دغه کې مو پیشي وکړله نو څه فیصلې وشولې؟ په تیر ځلې دوی ته عبوري ضمانت ورکړی و، داسې موقت یا وختي چې ورته وي. نن هغه ضمانت پوخ شو او دوی جج صاحب وویل چې د دوی کیس دی په 2 میاشتو کې فیصله شي. نو دوی د بیا راتلو نه د عدالت راتلو نه په دغه کیسز کې خلاص شو او کیس د ضمانت مسله د دوی حتمي فیصله شوه او اوس به دوی چې کله عدالت وغواړي دوی به عدالت ته حاضرېږي او بیا به هغوی په شهادتونه پیش کوي. نو بیا هغه لږه اوږده مرحله ده. څه شرطونه مرطونه خو نشته پکې؟ نو نن خو موږ څه دا ونه اورېدل چې څه شرط یې پکې و. هغې باندې موږ ډېرې خبرې وکړې. ما خو رښتیا خبره ولکه نرمي مې اختیار کړم چې دغه په خوږو خبرو وکړو، خو هغه سرکاري وکیل خو ډېر بې ځایه غوندې خبرې وکړې، نامناسب او بې ځایه. خو پر حال هغوی هېڅ ځای ونه نیو او عدالت د هغوی هغه خبرې ټولې رد کړې او د دوی ضمانت پوخ شو. نو زه یم چې دا د دوی او د موږ ټولو په شریکه ګټه وه چې دا ضمانت پوخ شو او ګنې هغوی دا کوشش کوو چې علي وزیر چې دی چې بیا دوباره ګرفتار شي او جیل ته لاړ شي. هغه یې ولې ګرفتاره کول غوښتل علي وزیر؟ وایي د هغه ځینې تقریرونه، ټویټونه او د هغه ځینې میسیجونه، د هغه ځینې خبرې. نو ما خو هغوی وایي چې دا د بغاوت ته خلک آماده کوي او د ریاست خلاف جنگ دی او دا ما چې دا فضول خبرې. پاکستان خو څه شیش ماهل نه دی چې دا دغسې د یو سړي په خوله مات شي او دا فوج خو ډېر لوی فوج دی او دا ادارې ډېرې غټې مضبوطې ادارې دي. دا علي او محسن نه ماتولی شي او نه د دوی څه داسې نیت شته، ځکه چې دوی سره نه فوج شته او نه توپ او نه ټینکونه شته. نو عدالت زما خیال دی چې موږ خبرې ومنلې او د دوی ضمانت پوخ شو او فیصله موږ ګڼو چې دا زموږ په حق کې وشوه. تفصیلي فیصله خو به دوی واخلي، نو بیا به یې ګورو چې څه لیکلي شرطونه پکې کم از کم هغه نن نه دي اورولي. لالا ډېره مننه. محسن داوړ صاحب د خړ کمر د پیښې نه وروستو دغه دویمه دغه دی که نه انټرویو تاسو سره کوم، تاسو څه محسوسوئ د نن چې کومه فیصله وشوه دې باره کې تاسو څه نظر دی؟ ډېره مننه ګوهر صاحب. پهله خو موږ په دې هم تاسو ډېره شکریا ادا کوو چې د خړ کمر د واقعې نه پس هغه لومړنۍ مدعا چې زمونږ کومه وه، یو طرف ته خو ریاست لګیا و، د هغه سره ټول د پاکستان ټوله میډیا هم لګیا وه، هماغه د ریاست بیان هم چې کوم هغه ټوله دنیا ته خو زمونږ هغه بیانیه ستاسو د لارې مونږ د خپل ولس ته، د خپل قوم ته، د خپلو خلکو ته واوروله او هغې نه پس بیا تاسو زندان ته م اچولي وئ د هغې په سزا کې. نو مونږ بیا یو ځل تاسو ډېره شکریا ادا کوو. دا خو یقینا چې هر کله داسې مبارزه وي، داسې سیاسي تحریکونه وي، بیا چې د محکومو قومونو د ګټې دپاره د هغې د ژوند ژواک غوښتلو دپاره دلته د هغې ته د ښه ژوند، د هغې په خاوره د امن غوښتنې دپاره چې کوم هم تحریکونه وي، نو هغه به هم دغه شانتې پیښو سره، دغه شانتې کیسو سره خامخا وخت په وخت مخامخ کېږي. د خړ کمر پیښه هم یوه هم دغه شانتې کیسه وه چې د ظلم او د بربریت انتها شوې وه، د ریاست د طرف نه، د فوج د طرف نه. 15 زموږ ملګري 14 په هغې موقع شهیدان وو، یو بیا وروستو په هسپتال کې په حق ورسېدو او د 40 نه زیات زموږ ملګري چې کوم دی هغه په ګولو لګېدلي وو. هغې نه پس هم مطلب بیا کیسونه جوړ شو، مونږ یې په زندان کې واچوو، 4 میاشتې په هغې کې تېره شو. نور هم ډېر ملګري ځای په ځای اوس هم په زندانونو کې دي، څه رهایي وشوه د څو ملګرو، څه اوسه پر لدن نه دي. نو خو دا هر یو سیاسي عمل، یو سیاسي تحریک د ژوند دا حصه ده. د دې نه بغیر خو سیاسي تحریکونه مکمله نه وي. نو ته خو به مخکې هم دا حالات راځي، دې ته خو مونږ دا تحریک چې شروع کولو دې ته مونږ ذهني طور له اوله نه تیار وو، د دې نه سختو حالاتو ته تیار وو. دا په کومه ورځ چې دا پیښه وشوه، مطلب
15 ملګري زمونږ شهیدان شو. هغه خلک بیا هم راووتل. هغه خلک چې د یو کور نه وکې 3 کسان شهیدان شوي وو، هغه بیا چې موږ په میرانشاه کې پرلت کول هغې ته هم راغلي وو. بیا چې زموږ ملګرو په پېښور کې پرلت کول هغه هغې ته هم راغلي وو. نو دا یو پیغام ورکوي د ریاست ته هم چې نه مو په ګولو یارولی شي، نه مو په زندانونو یارولی شي. دا مبارزه به جاري او زموږ په دې بیانیې سره به جاري. او که وایي چې مثال مسله حل شي نو زموږ خبره ته باید چې ته غوږ کېږدې او د کومو خبرو چې زموږ چې کومې غوښتنې دي او د کومو خبرو متعلق چې موږ د تاسو پام راګرځوو، په کومو کیسو چې زموږ اعتراض دی، باید چې تاسو هغې نه په راتلونکي وخت کې ډډه وکړئ او د غورځنګ د بیانیې ته، غورځنګ د غوښتنو ته تاسو غاړه کېږدئ. که نه کېږدئ تحریک خو روان دی، همدغه شانتې به غوښتنه هم جاري، همدغه شانتې به په یو طریقه او بل طریقه موږ خپل فشار په دې ریاست باندې اچوو. محسن داوړ صاحب، جیل کې تاسو سره کم قسم روایا وه، مثال تاسو خو د قومي اسمبلۍ غړي وئ تاسو او علي وزیر، نو هغې ته خو ماته څومره معلومات دي سهولتونه ورکول کېږي جیل کې، تاسو ته سهولتونه درکړل شوي وو؟ داسې کار دی چې پاکستان به طور ریاست دغه اخلاقي اقدار چې کوم دي د دې نه لاس وینځلی دی، هغه د ده نه د دې کیسو نه تېر شوی. دا سیاسي اقدار چې کوم چې په یو وخت کې به سیاسي قیدیانو سره یو ښه غونده کې عمل به کېدو، مطلب دومره که په زندان کې به هم هغې وو خو ډېر بد چلند به هغې سره نه کېدو. دلته خو اوس په دې موجوده وخت کې زمونږ هغه سیاسي او اخلاقي ته نظري دی حتی د پور رسېدلی ده چې د کیسو خیال نن سبا زمونږ ریاست نه ساتي. خو په طور سیاسي ورکر خو زه د دې نه سختو حالاتو ته ما پیله نه نیت تړلی و. داسې نه وه چې مطلب داسې کیسې وشوې نو دې ته مونږ ذهني طور تیار نه، مونږ د دې نه سختو کیسو ته او عمل ته پیله نه ذهني طور ځان تیار کړی. خو بیا دې چې کوم چلند وکړو دې خو د څونه زور په زندان کې مونږ ته راکوی شو هغه مې راکړی دی، لکه مونږ یې بیخي په داسې ځای کې بند کړي وو چې هغه د دې د وینا مطابق هغه دې ترهګرو دپاره جوړ کړی وو. خو بیا به هم لکه مونږ به چې کوم ځای کې مونږ بند وو هغې نه به مونږ په هفته کې یو ورځې ویستلو د څه لږ 3 ټایم دپاره چې مطلب ملاقات په چې کوم د کور خلک په کورنۍ خلک په راغلي وو د هغې سره به مونږ لیدل کتل وشول. د هغې نه علاوه به مونږ هماغه ځای کې بندیان وو، نه اخبار را پرېښودو نه رادیو را پرېښودله. خو دا خو مطلب ما او تاسو ته ووایي چې د یو ممبر پارلیمنټ ریګارډ هغې نه خو اوس هغه اخلاقي لیول و زمونږ د ریاست او یا د موجوده حکومت چې کوم د هغې دی په طور سیاسي ورکر خو مونږ هر قسم حالاتو ته مخکې هم تیار یو، راتلونکي وخت کې هم تیار یو. او دا داسې کیسې نه دي چې کوم زور زیاتې دي مونږ سره وکړو، دا د دې عمل دې دپاره مونږ منټلي پهله نه ځان ساین اپ کړی وو او راتلونکي وخت کې هم که د دې نه سخت حالات هم وي مونږ ورته تیار یو، د خپلې مبارزې نه او د خپلې بیانیې نه د په شا کېږو. محسن داوړ صاحب، که مونږ وګورو د تیرو څو میاشتو راهیسې د وزیرستان جنوبي او شمالي دواړو وزیرستانونو کې د قبیلوي شخړې سر راپورته کوي، دې ته تاسو په کم نظر ګورئ؟ دې کې چې ټیک ته څه د قبیلو دغه مي هغې عمل هم په دې کې شریک وي، خو زیاتر په دې کې مطلب مونږ ته سازشونه ښکاري. مونږ به د خپل قومونو ته د خپلو ټولو قبیلو ته دا سوال وکړو چې په داسې هېڅ قسمه سازش کې هغې رانه شي او مطلب مونږ اوس هغې طرف ته مزل شروع کړی دی چې اوس دونه په اسانه په مونږ څوک لاس نه شي اچولی. دا کوم وینه چې زمونږ تویه شوې وه تر اوسه پورې نو اوس هغه عمل دونه په اسانه نه کېږي، مزاحمت کېږي او ښه برابر کېږي. نو اوس کېدای شي تاسې په یو بل رنګ باندې په مونږ باندې ګزار وشي، نو دا هم د هغې یو کړی دی. نو ټولو قومونو ته مونږ د وخته سره دا خبره کوو چې دا مونږ د بقا واحده لاره اتفاق دی، او که چېرې دا مې د لاسه لاړو مطلب په خپلو کې یو بل سره وران شو نو بیا خو بیا د خیر په غونډي ناستې راته وو، مونږ به په یو بل راباندې کړو او یو بل به هم کمزوري کړو، یو بل به ته به زیان هم ورسوو، یو بل به کمزوري هم کړو او پس هغې نه که دره باندې بیا ګزار کولو نو بیا به زه د لاسو خپو د وهلو نه هم ایسته نو بیا به هم دا سوال کوو چې د دې نه ډډه وکړئ. په خبره باندې هر کیسه چې څونه هم ډېره غټه مسله وي، څونه ډېره کیسه وي، په خبرو حل کېږي.
نو چې هر قسم مسله ده د قبیلو مونږ ګورو په شمالي کې هم په جنوبي کې هم ځای په ځای دا کیسې راوچتېږي خو چې څومره هم او دا ورانکاري وپېژنئ په د خپلو قبیلو کې دننه په د خپلو قومونو کې دننه دا ورانکاري وپېژنئ خو ځان هغه بیخي په ګوته کوي او هغه بالکل په قومونو په قبیلو وباسئ ځکه چې هغه ستاسو خیر نه غواړي هغه تاسو شر طرف ته د چا په ایجنډا او د چا په کیسه باندې لګیا دي نو باید چې تاسو مطلب خلک هم وپېژنئ او مطلب د خپل خاوره او د خپل قوم د ښه ژوند لپاره د اتفاق او د حد نه کار محسن داور صاحب تاسو پېښور ته هم روان یې لالا هم ستړی شوی دی نو اخري تپوس دا درنه کوم چې ستاسو د پی ټي ایم او د ریاست مثال ریاستي ادارو یا حکومت ترمنځ روغه جوړه څنګه کېدی شي آیا هر وخت به دغه مثال د جلسې جلوسونه احتجاجونه روان وي د نیولو وهلو ټکولو سلسله به روانه وي که روغه جوړه کېدی شي ګوره چې د ریاست او د ولس ترمنځ تړون چې کوم دی هغه زمونږ چې یو معاهده شوې ده زمونږ به طور د دې خاورې اوسېدونکي د ایز ا ریزیډنټ آف دس سټیټ هغه د آئین په شکل کې ده دا آئین زما او د ریاست په منځ کې معاهده ده نو په هغې آئین چې پوره ریاست عمل وکړي نو زما په خیال زما خو ورسره روغه جوړه ده زه به د ریاست سره څه دښمني وکړم هغه چې کوم د آئین جوړ کړی ده د چې کوم آئین دی هغې د هم پابند دی زه هم پابند دی که ده په هغې باندې عمل وکړو نو زما خو ورسره روغه جوړه ده زه خو ورته وایم چې قانون لارې ته لاړ شه د آئین لارې ته راشه دا کم خلک چې تا ورک کړي دي نو دا خو نه په قانون نه قانون د دې ایون دا اوس دا تور قانون چې اوس د ایکشن ایډ اف سیول پاور په هغې کې هم د دې شي اجازت خو نشته چې ته دا تو 9 کالو پورې ورک کړه د 18 ورځو اجازه تا ته شته هغې نه زیات خو به ته ساتلی هم نه شې دا خو ته 9 کاله بیا دلته چې تا جنګ کم کړی دی اوس یې بیا ته منیم چې دا ترهګرم ما اوس یې وزیر اعظم هم مني اوس یې جرنیلان هم مني اوس یې ټول خلک دا خبره مني چې او دا جنګ مونږ شروع کړی و دا وینه مونږ بیولې ده نو مونږ خو هم د دې جنګ خلاف راوځو دا جنګ چې ودرېږي او د دې جنګ هم دته د آئین یو شي کم د دې شي اختیار نه ورکوي دا خو که ده کړی هم د مثال د آئینو د قانون وایلیشن یې کړی د هغه سره غداري کړې ده نو هغه هم نه دته اجازه زه خو بیا هم هغه غوښتنه کومه چې زما او د ده په منځ کې تړون د آئین د لارې دی نو باید چې آئین لارې ته ځان راولي قانون لارې ته ځان راولي زموږ ورسره روغه جوړه محسن داور صاحب د وخت راکولو یو جهان مننه مهرباني لالا ستاسو هم مننه کوم چې خپل قیمتي وخت مو ستا ډېره مننه شکریه ډېره مننه